انسان رب العالمین ته هر وخت محتاج دی او الله هغه ذات دی چې هر وخت کې په چام تکلیف راشي، مصیبت راشي، بیماری راشي، نو دغې ذات ته موږ رجوع کوو. هغه ذات شومتوب نه کوي چې هر څوک هم ورته لاس پورته کړي او غوښتنه ترې وکړي نو پروردګار د هغه انسان دعا قبلوي. الله فرمایي چې ادعوني زمانه وغواړئ، زمانه سوال وکړئ، مانه وغواړئ، استجب لکم، ستاسو دا سوال به قبول کم. مانه وغواړئ څه چې زه دله ده. او بیا الله فرمایي چې دا دعا یو لوی عبادت دی او کم خلق چې زما د دغه عبادت نه سنګ کوي، اعراض کوي، دعا نه کوي، سیدخلون جهنم داخرین، دا خلق په جهنم ته ډېر رسوا او ذلیل داخل شي. نو علما لیکي چې د دې نه معلومیږي چې په سوال نه کولو الله خفه کېږي. بني آدم نه چې څوک سوال نه کوي خوشحالیږي، چې څوک ترې کوي نو خفه کېږي. د الله نه چې سوال نه کوي نو الله خفه کېږي، چې ترې کوي نو خوشحالیږي. نو چې کوم خلق د سوال نه کبر کوي، د الله نه غوښتنه نه کوي، نه غواړي، الله فرمایي خوار او ذلیله به جهنم کې داخل کو. نو هر وخت مسلمان له پکار دی چې د الله په دربار کې لاسونه پورته کړي او خپل حاجتونه ترې وغواړي. که څوک بیماري د بیمارۍ جوړول ترې وغواړي، که چاته تکلیف وي نو مشکلات ختمول ترې وغواړي، که د چا خوشحالي پکاري، د چا بل څه ښه شی پکاري، نو پکار دی مسلمان له چې دا ټول د لوی الله نه وغواړي. دعا داسې یو سیز دی چې دې کې د انسان د لوی عاجزۍ اظهار دی. ځکه چې څوک په دنیا کې هم د چا نه شی غواړي نو ځان ډېر زیات عاجزه کړي، شکل د غربت جوړ کړي. دا تاسو دا ملنګان ګورئ، که یو سوالګري خشته جامې واغوستې، ښکلې څپلۍ په پښو کړې، ځان یې ډولې کړه، نو هغه چاته ودرېدی نه شي چې ما له څه شی راکړه. څومره چې په دې دنیا کې دا سوالګري د خلکو نه سوال کوي نو ځان ذلیله کړي، جامې شلېدلې واچوي، شکل د عاجزۍ جوړ کړي، څپلۍ شلېدلې واچوي، خبرې د عاجزۍ کوي، نو هله پرې د انسان رحم راشي او دعا او سوال وله قبلوي. دغه رنګې پروردګار ځان به عاجزه کې، د عاجزۍ خبرې به شروع کې، په عاجزۍ به لاسونه پروردګار ته پورته کې. نو چې ځان دې عاجزه کوو، لوی الله دې د خیر او د شر مالک وګڼه. الله ذوالجلال دې د دنیا او د آخرت مالک وګڼو، ته ترې سوال کوې، نو د دې نه غټ عبادت پورې رونو بل نشته دی. خو سوال دپاره څه خپلې طریقې دي. زموږ عام انسانان وایي یاره موږ د الله نه سوال کوو، زموږ سوال نه قبلېږي، موږ دعا کوو، زموږ دعا نه قبلېږي. دا یاد وساتئ، ګورئ د دعا خپلې طریقې دي چې هغه طریقه دې استعمال کړه نو هله به قبلېږي. اوس که یو سړی مثلا جام راوالي او په دې ځمکه پورې مږي، یاره وایي زما دې جام کې خواړه اوبه رانلې، نو دا سړی قمقل دی، د ځمکې نه څوک اوبه خو په جام نه راګرئ، خاورې به ترې ګرئ. یا که یو سړی چاړه راوالي او په اوسپنه باندې کېږدي، هلکه دا چاړه خواړو پرې کول نه کوي، نو ته وایې لکه چاړه خو دی له نه ده چې ته پرې اوسپنې پرې کړې، په چاړه خو به ته لرګي یا ګنۍ یا مولی ټیپر پرې کړې. د هر شي دپاره خپل سامان دی، دارنګې د دعا دپاره خپل اسباب دی او خپل طریقې کار دی. په هغه طریقه چې ته د الله نه سوال وکړې دله به قبلوي، او که نه غلط سسټم او غلطه طریقه دې استعمال کړه، فیدې په ځای تاوان به دله ګورې درکوي. بعضې خلک زمونږ داسې سوال کوي چې هغه د عقل نه هم خلافي، خپل سبب نه استعمالوي، سوالونه کوي. بړستن کې به ناست دي الله ما مالدار کړي، اصل کې زمونږ سوال ټول د مال دی. بړستن کې به ناست دي خدای ما جنت ته ولېږي، بړستن کې به ناست دي خدای چې زما دا خمبې د غنمو نه ډکې کړي. دا غلط سوال دی. ته به خپل اسباب استعمال کړي، د هغې نه پس دا سوال کوه. خپل مونځ اودس وکړه، د ګناهونو نه ځان بچ کا، د هغې نه پس د الله نه سوال وکړه چې الله زما د عبادت قبول کړو، ما په جنت ته بوځه. مونځ نه کوې، روژه نه نیسي، حج نه کوې، در باندې فرض دی، زکات نه ورکوې، ټول ورځ ناروا له وړغی کوې، ما جنت ته بوځې. ته خپل اسباب استعمال کا. مونځ وکړه د مانځه نه پس اذا فرغت فانصب، بیا الله ته ځان ښه وکړه او ښه ورته وجاړه، یا الله
مونځ مې دله وکړه اوس مې خدای جنت ته بوځې نو د مونږ مونځ څه مونځ دی بېکاره مونځ دی خدای هغه ته هم څه ځان وکړه نو پروردګار دا بېکاره مونځ کې به درته طاقت پیدا کړي جنت ته به دې بوځي غنم وکره نو بیا د هغې نه پس د الله نه سوال وکړه چې پروردګاره غنم مې وکرل اوس امکان شته چې باران توشي او زرغونه ونشي ښه به وبه شي غنم زول به پرې راشي بور به دې ختم شي نو غنم به پکې جوړ نه شي زول به پرې راشي پریو به دې هېڅ به هم ته جوړه نه شي دا الله کولی شي نه چې تا غنم وکرل د هغې نه بس پروردګار ته لاس ونیسه یا الله ما دغه وس و چې غنم مې وکرل پټې مې واړه او خوره مې واچول او بخور مې وکړ الله اوس غله پکې راله دونه ډېره کړه چې زما ټولې خمبې ډکې چې اوس به د الله سوال قبلې او که نه پټې د شال پروت دی او بړستن کې د سر منډلې دی نه مونځ او نه اودس او زما خمبې ډکې کړې نو زما په خیال دا قمقلتوب دا هوښیارتوب نه دی ګوره نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپل عقل او خپل سبب استعمال کړی دی د هغې نه پسې د الله نه سوال کړی دی زه به مثال درکړم یو سفر کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره د ملګرو تللی دی لاره باندې روان دی اوبه نشته په بخاري شریف کې حدیث دی یو ځای کې دمه وکړه صحابه ته ویې لاړ شئ اوبه وګورئ صحابه چې خواره شو یو ځای بل ځای ګرځي راځي د الله رسول اوبه خو نشته مونږ خو داسې ځای کې خیمې ښخې کړې خو په لاره سفر به پیاده به تلل داسې ځای کې مونږ خیمې ښخې کړې چې په هغه ځای کې د سر نه بلکل اوبه نشته پروردګاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل لاړ شئ هر ځای کې چې خو چې اوبه را پیدا کړې دومره اوبه صحابه سره نه وې چې داسې یو ګوټ راوالي او پیغمبر علیه السلام ته یې کېدي یو ګوټ اوبه نه وې یو دوه صحابه د هغې په لاره باندې روان دي یو زنانه ولیده زنانه په اوښ باندې سوره ده او یو طرف ته هم د اوښ نه مشک اویزان دي د اوبو ډک بل طرف ته هم د اوښ نه مشک اویزان دي د اوبو ډک د اوبو دوه مشکونه دي یو خوا اویزان دی او بل خوا او دا زنانې په دا منځ کې ناسته د مهار د اوښ پړی ورسره دی او روانه ده چې صحابه څنګه ورغلل د اوښ هغه پړی ونیوه تپوس ته کوي ترورې اوبه دې له کوم ځای نه راوړې ته څوک یې ته څوک یې دا اوبه دې له کوم ځای نه راوړې زنانه ورته وایي هغه ویرېده چې دا خدای خبر څوک دي هسې نه ما نه څه وانخلي دا اوښ رانه وانلي د اوبه رانه وانلي زر ورته وایي زما خو دا دې نږدې کړی دی دا اوبه هلته وړم او چې زمونږ د وطن څومره سړي دي نو هغه بار په سفر دی وطن کې څوک نشته دی او ماشومان بچي دی او زنانه دي نو زه تللی یم او د اوبه مې وله راوړې نو مطلب دا چې دا رانه څوک وانلي وی ترورې اوبه دې راوړې د کوم ځای نه اوبه خو وی ډېرې لرې دي ځوانانو څومره لرې دي وی پرون دا وخت د ګودر نه را روانه شوې دا وخت پرون د ګودر نه مې د اوښ را بار کړی دی او دا یو شواروز مې مزل وکړو یو شواروز اوبه لري بس هغې دا پړې نیغ ونیو دا ښځه نیغه راوتله نبي کریم صلی الله علیه وسلم وی د الله رسوله دقه ښځه ومونته او دا اوبه ورسره دي یو مشک یو خوا دی بل خوا دی او ښځه بره ناسته وه درول اوبه کم ځای دي وی صاحب یو شواروز مې وشو پرون دې وخت کې د ګودر نه مې دا ډک کړي او را روان یم یو شواروز نږدې اوبه په دې علاقه کې نشته نبی علیه السلام مبارک صحابو ته حکم وکړي لوښی راوالی نو د مشک هغه وړه خولې پرانېسته او د هغې نه په جام کې لږې غوندې اوبه د یو نه م راواغېستې او لږې غوندې اوبې د بل نه م راواغېستې او د دواړو جهانو سردار مبارک پسې چف دم نارې کړې صحابو ته یې راځئ څکې صحابه لګیا شو هغه اوبې وڅکلې چې څومره صحابه په سوونو ټول پسې راب شو وی څاروي م راولې شا به څاروي پسې راب کې څاروي م پسې راب کړل یو صحابي وی د الله رسوله زما خو لمبلو ته زړه کېږي دې خوا راچوي دا بالټې والا چا به ته هم لامبل که چا لمبل هغې هم لمبل په سوونو صحابه وڅکلې څاروي م پکې سیراب کړل او هغه جام کې اوبه هغسې پاتې شوې او ښځې د نبي علیه السلام فرمایي وی ګوره ترورې یا خورې وی ستا اوبه ګورې مونږ کمې نه کړې ښه وګوره اوبه دي مشکونه دي وګوره چې مشکونه دي سینګونه هماغسې دي که نه مونږ د نه اوبه کمې کړې دي وی نه وی زما مشکونو کې چې څومره اوبه وې د هغې نه پکې اوس راته زیاتې معلومېږي مخکې شړپ شړپ کو چې په مشک کې اوبه کمې شړپ شړپ کوي وی صاحب خو دغه شړپار نه کوي وی خاصره ستا ګمان دا را چې ګنې مونږ درنه اوبه کمې کړې مونږ درنه ګورې اوبه نه دي کمې کړې دا پروردګار الله تعالی مونږ درنه اوبه پخپله زیاتې کړې
او بیا صحابه د وې سون راغونډ کې چا کجورې راوړل چا ستوان راوړل چا وړه راوړل د هغې نه یې ولې مزیدار پنډوکي جوړ کړ او هغه زنانه سره په هغه اوښ باندې مخکې کېنو وې د ترورې په مخه دی چې ښځه کور ته لاړه خلک ورته وایي تا خو نن ناوخته کړې نور کله خو به د شواروز کې پوره را رسېدلې یو شواروز د یو طرف نه بل د بل طرف نه دا خو تا دې له وخت واړو یاره وي په لاره کې یو ډېر غټ جادوګر سره میلاو شوی و یو سړی خو ناشنا جادوګر و او یا د خدای رسول دی دوه خبرې دي یا لوی جادوګر دی او یا د خدای رسول دی او دا ټوله قصه یې ورته وکړله بیا هغه قوم ټول راغلی دی هغه ښځې سره راغلي دي او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په لاس باندې بیعت کړی دی او رب العالمین ټول قوم مسلمان کړی دی اوس دا اوبه چې زیاته شوې دا خو د نبي علیه السلام معجزه وه د الله نه یې وغوښتله چې پروردګاره دا اوبه راته زیاتې کړه الله زیاتې کړې خو زما پکې یو مقصد دی په هغې لږ سوچ وکړې نبي علیه السلام داسې پوه شو چې دغه ځای کې لږې غوندې کراو کړی وي لکه د پیپ په شانتې او الله نه یې غوښتې وي چې الله شا به په دې کې راله اوبه راکړه نو الله به ورکړی وي او که به یې نه ورکړی یا که یو لوښی الله ته ایښودی وي چې الله په دې لوښي د پاسه مې دا سر کېښوده سر ته یې در کوم چې د اوبو ډکي الله داسې هم پولی شو لیکن داسې ونه کړله خپل اسباب یې لاول استعمال کړل اسباب استعمال کړل شا به اوبه وګورئ اوبې را پیدا کړئ په لوښي کې د هغه مشغونه نه اوبه واچولې دا د انسان عقل دی ته خپل کار وکړه اول اوبه پیدا کړه په جام کې واچوه بیا د الله نه سوال وکړه نو په هغه اوبو کې به د رب العالمین برکت پیدا کړي نو خپل اسباب او خپل عقل برونه استعمالوئ د هغې نه پس په الله نه سوال کوئ دا نه پرستن کې سم نه چې خدای سار را پاسم چې بس سم مالدار یم او په کور کې مې د سرو زرو باران شوي یا بس خدای پاکه چې جنت فردوس ته لاړ شمه دا الله کولی شي خو داسې نه کوي کولی شي رب العالمین خدا د الله عادت نه دا قصې داسې نه کوي ته خپل اسباب استعمال کړه لږ لاس وړه کوه یو پوټې مزدوري وکړه ډېر ګونې آدمان دي څوک لګیا دي خپله دوکاندارۍ کوي خپل څوک تجارت کوي څوک پټي کوي څوک زمینداري کوي الله ذوالجلال ورله د حلالو ډېر زیات رزق ورکوي نو ته به لږ لاس رټې خپې به رټې اسباب به استعمالوې لکه نبي علیه السلام چې اوبه پیدا کړي نو بیا د الله نه سوال وکړو نو اوبه ډېرې شوې د خندق مقام د غزوې خندق یو صحابي د حضرت ابو طلحه رضی الله عنه چې راغی پیغمبر علیه السلام ته وکتل نو نبي علیه السلام مبارک په دې خېټه باندې ګرد او غباره لوکې دی او د لوګي دا چې سړی وګي د دې مخ نه پته لګي چې دا وګي دی د دې مخ مبارک نو د دې اندازې نه داسې معلومېدله چې نبي علیه السلام وګي دا صحابي لاړ فور بیبي ته وایي چې یاره نبي علیه السلام مې وګي ولید او ټینګ نه شوم ښځې ځکه صحابو چې دا پیغمبر علیه السلام ډوګه برداشت کولی شوه ټینګ نه شوم رالم د خوراک څه شته چې نبي علیه السلام راولم ډېر زیات وږی دی څو ورځونه وږی دی بیبي ورته وایي چې یاره نور خو څه نشته خو یو 2-3 کیلو اوربشي دي او دغه راکوټې غوندې ګډوډکۍ ده بچي دي بچي لکه غټه ګډه نه ده د ګډې بچي دي پوټې نه تاسو ته وری وایه که څه ورته وایه دغه پوټې غوندې ګډوډکۍ ده ویې ښه داسې وکړه دې خوا که چې زه دا ګډوډکۍ لاده کړم او ته دا اوړه په میچن باندې دا اوربشې میده کړه نو زه نبي علیه السلام راولمه چې د نبي علیه السلام هغه لوږه الله ختمه کړي او ډوډۍ دې زر چاړی تېره کړله او هغه پوټۍ نه یې ګډوډکۍ لاله کړه او لګیا یې د هغې نه څرمنه وایستله او بیا د هغې هغه غوښې ټوټې کړه په کټوۍ کې واچوه ښځې د ویشا به دا باندې او ښځې لګیا وه هغه اوربشې میچن کړئ د هغې نه اوړه جوړ کړل او لګیا د هغه غږي نو چې دې کله را روان شو نو ښځې ورته اواز وکړو وایي دې خورا چې سړي وایي څو کسه به راولې وایي ښځې څو کسه به په دې ماړه شي وایي بس یو نبي علیه السلام که یا ورسره 15 کسه که او یا څلور هسې نه ګورې زیات رانولې او پیغمبر علیه السلام ته پټ الو وایه ګورې نبي علیه السلام سخي دی ډېر زیات که دا دې ورته وو چې موږ دله ډوډۍ کړې ده نو ځان سره به ډېر زیات صحابه راولي نو بیا به وشرمېږو رسوا به شو دومره خو څه شي نشته نو پټ نبي علیه السلام پوه کا صاف په عربۍ کې تقریبا 3.5 کیلو دي چې دغسې 3.5 کیلو اوربشي دي دا کوټې ګډوډکۍ هم د لاله کړې ده د الله رسوله ځان سره یو 4-5 ملګري راوله چې ستاسو کار به پوه شي ګوره د زیاتو کار به نه راغی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ځان لکه د الله رسوله غوږ کې درته پټه خبره څه ابو طلحه وی چې لاړم او تا باندې مې صاحب د لوږې اثر ولیده نو کور کې یو وړه غوندې ګډوډکۍ وه هغه مې لاله پوټې نه او ښځې مې ورپشي یو 3.5 کیلو دی هغه اوړه کړلی او د هغې نه اوړه واغږل نو تا له رالم ځان سره یو 4-5 کسان ملګري کا
چې مونږ کره ډوډۍ وخورئ ته د لوږې اثر مې در باندې ولید. نبي علیه السلام مبارک وی اوهو دا خو ډېر شی دی، دا تا چې څومره وړه یاد کړ دا خو ډېر شی دی او دا خو بلا غوښه ده. زه ورشه داسې وکړه ښځې ته دې ووایه چې کټوی د اور نه نه پوځئ، زه درځم پخپله به راپوځو. او ښځې ته دې ووایه چې ځان له د تنور د ډوډۍ د پخولو دپاره بله ښځه هم ګاونډی راوغواړي، بله ګاونډی دې مو غواړي چې ورسره ډوډۍ پخه کړي، زه یو تنور بلکې زه درغلم، خو کټوی به بې زما نه پوځوئ. او خندق غزوه خندق کې چې څومره مجاهدین دي صحابه دي هغوی ته اعلان وکړو چې خلکه دا رښتیا حضرت جابر رضی الله عنه حضرت جابر رضی الله عنه خلکه جابر ډوډۍ کړې ده او شابه چې څومره یې نو ټول راشئ د هغه میلمانه یې. دې په منډه منډه کور ته لاړ، بیبي ته وایي چې ښځې نبي علیه السلام خو ځان سره چې څومره هغه سوونه صحابه ټول را روان کړل. وی تا ورته حال ویلی دی؟ وی ما خو ورته حل وی. وی ده چې حل دې ورته ویلی دی اوس نبي علیه السلام کوژه کار یې کوي چې موږ ملامته نه یو. چې څنګه نبي کریم صلی الله علیه وسلم راغی وی کټوی په خپل لاس مبارک راپینځه کړه او یو غټه کاسه وه لوغې چې په هغې به 10-15 کسان کېناستېدل. غټه کاسه دا دیګ زمونږ په دې وطن کې د بټیارانو سره د دیګ نه پکې دا روجې راچوي نو د هغې نه بیا په غروب کې تقسیموي. داسې یو غټ لوښې به هغه خو به یو ځای ډوډۍ خوړه. هغه لوښې مې راواغېسته وي نبي علیه السلام مبارک کټوی راواغېسته او ډوډۍ د تنور نه به رانوړېدلې او په خپلو لاسو مبارک یې په هغې کې چورې کوله او په کاسه باندې هغه ښوروا به د کټوی نه راغېسته سره د غوښې او په هغه ډوډۍ د پاسه به یې اچوله او یې راځئ صحابه ته یې ویې شا به یې خورئ. او لاول چې کټوی څنګه نبي علیه السلام راغېستله نو دعا یې وکړه د رب العالمین او خپلې مبارکې لاړې پکې تو کړلې، لاړې مبارکې په کټوی کې واچوي. ګوره صحابه داسې مبارک خلک دی چې د هغوی خېټې ته هغه ترکاري تللی ده چې په کومو کې د دواړو جهانو د مبارک سردار لاړې ګورې پرتې دي، لاړې پکې وتوپلې. د الله نه یې دعا وغوښتله چې یا الله په دې کې برکت واچوه او چې کوم وړونو په هغې باندې تم چوپ کړه خپلې مبارکې لاړې پې تو کړې او د پروردګار نه یې دعا وغوښتله. هغه ډوډۍ به یې په خپلو لاسو چورې کوله او په کاسه باندې به یې د کټوی نه غوښه او ښوروا راغېسته د پاسه به یې پې اچوله. صحابه به خوړله وې ځې او ستاسو ځای نور دی راځي. بیا به یې نوره ډوډۍ چوري کړله او د کټوی نه به یې په کاسه ښوروا او غوښه واغېسته د پاسه به یې پې واچوله. هغه صحابه کرام تقریبا خدای مې دې نه خطا کوي 14-15 صحابه کرام پروردګار ټول په هغه ډوډۍ باندې ماړه کړل. ټول د هغه صحابي نه تپوس کوي څومره وی؟ وایي زمونږ خو دغه 14-15 خو که مونږ 100,000 نو پې مړي. او چې کله نبي علیه السلام سره صحابه واپس کېده نو وی کټوی چې مو وکته همغسې ډکه پرته وه، یو ساس کې پکې کم او وی تنور همغسې ډوډۍ راغورځولې یو ډوډۍ پکې کمه ده. دا خو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم معجزه ده. لیکن تاسو وروڼو په دې سوچ وکړئ پیغمبر علیه السلام مبارک که دا سوال د هغه غزوه خندق د هغه خندق په غاړه د الله نه کړی وی چې الله تشه کټوی مې کېښوده چې سر ترې لړ کړم چې ډکي، نو الله به یې دا دعا قبلوله که به یې نه قبلوله. که دا یې الله نه سوال کړی وی چې الله څادر مې خور کړ او چې دا څادر اوچت کړم چې لاندې نه ډوډۍ ونه ډکي هم به الله داسې کول. لیکن هغه خپل د عقل او د سبب استعمال د دواړو جهانو مبارک سردار ګورې مخکې نه وکوته. وی ډوډۍ چې پخې صبر وکړه دم به په وړو ځواچوم نو همغه وړو نه ډوډۍ پخې شو، هغه وړه الله زیات. هغه کټوی چې تا پکې غوښه اچولې ده نو همغه غوښه کې به زه دم اچومه، هغه کټوی به الله تعالی زیاتوي نو خپل سبب او خپل اسباب به ته استعمالې نو بیا به د الله نه برکت پکې او خیر به پکې غواړي. داسې به نه کې چې پلستن کې کښېنې او د خدای نه سوالونه کوې. اسباب به خامخا استعمالې، بې سببه کار نه کېږي. ته چې یو ځای ته ځې ګوره سهار وختي ستا پېښور ته اراده دا به نه وی چې الله تعالی سترګې پټوم او چې سترګې وغړوم چې په پېښور کې ناست دی. دا خو الله کولی شي خو دا کار الله نه کوي. دا به وی چې الله ښار ته ځم ګاډې راته ښه پېښ کا د اکسیډنټ نه مې بچ کا او زر په خیر او په اسانتیا مې پېښور ته ورسوه نو چې راشي الله به راته زر ګاډۍ هم درکړي، سیټ به هم درته برابر کړي، ګاډۍ به دې زر هم ورسي او په ارام به خپل ځای ته ورسې. ته به د خپل عقل نه کار اخلي، خپل سبب به استعمالوې، د هغې نه پټ به د رب العالمین نه سوال او دعا کوي. زموږ د طالبانو مې باندې د طالبانو ته به اکثر دا خبره کوم خدای یوې غټ مولا مې کې
نو زه په دې خو ګولۍ نشته چې تا د ټوله شپه بالښت ته ډډه والي ودې او سهار وختي کتابونه په اوږه کې او درس ته راشې او بیا کتابونه په اوږه کې واپس لاړ شې او بس تا ډوس پړې نه نو ته سوال کوه د خدای نه په دې خو ګولۍ نشته ګولۍ چې غواړې او علم غواړې نو خواري او محنت پکې نو بیا به نه الله نه غواړې ګورې ته به خواري کې نو که ته وایې چې زه خواري کوم بیا د سوال د دعا څه پیدا ده نه ته به خواري هم بعضې وخت کې وکړې او په دماغ شو به دې یو ټکي هم کښېني ته به خواري به وکړې اړو ملا به نه شې هر څه به درنه خدای هېر کړي نه ته به خواري کوې او د رب العالمین نه سوال به کوې دغه رنګې د سکول دا هلکان خواري به نه کوي ټوله ورځ بادیوې باجو دی مصیبت دا د پتنګانو رواج خدای خبر ټول د اسمان د پتنګانو ډک یو خوا تار راکاږي او څوک بل خوا تار راکاږي د پیسو تاوان د وخت تاوان چې ځان سره صاحبه ډنډۍ په لاس کې اخیستي دي څوک یو ځای کرکټونه کوي څوک بل ځای کرکټونه کوي ترقي یافته قومونه دا کار نه کوي دا بون خلک ورچې اسرائیلو کې سر نه راشي دي خلک وایي اسرائیل لږ ملک دی او په عرب یې لوبې وکړئ هغوی دا توپ ډنډۍ نه کوي جاپان وګورئ ورشه وګورئ چې کوم ملک موټرې جوړوي او جزونه جوړوي او څه نه کوي ورشه وګورئ نه په هغوی کې کلاړي شته او نه په هغې کې فوټبال شته دا قصې پسې هغه نه کوي دا زموږ د اوزګار خیل دی نن صاحبه په هندوستان کې کرکټ کېږي صدر صاحب ولځي ګورنر صاحب ولځي وزیر اعلی صاحب وزیر اعظم صاحب او د دنیا خلک دي ولې هلته په دې به د پاکستان پیسه څومره دی کرکټ دی کرکټ څه شی دی اړو په ډنډۍ باندې غذا روږده او یا تو ګډل او یا بل وګډل نو دا اسمان راکوټو صوباړي ماشومان واغشتي پوټي پوټي واړه واړي او صاحب صوباړي درې خښ کړي یو دی ولاړي پتونونه یې راښ کړي بل ځای کې پنسي اوچتې کړي او منډې تړلي دی او خدای ته وګورئ جومات ته د خپل بچي راولئ د الله قرآن پې زده کړئ دا څه کوئ دم ورته غږ نه کوئ پرېږدئ ورزش یې وشي دا ورزش دی او اوس پکې دا په اخبارات کله کله خو دا اخبار ګورم نو په اخباراتو کې دي چې ښځې هم پکې دا کرکټ کوي د ړندو پکې جوړ دي دا پکې لا بیا ده بشیر جان وایي چې ړانده هم کرکټ کوي نو کرکټ څنګه کوي وي په بال کې ګومړو اچولي هغه شور پسې منډه وایي دې هم جوړ دا لوبه کوي ښځې هم صاحبه کرکټیانې شو عجیبه ده موږ ملک دی سړي کرکټ نو ښځې کرکټ ښځې بالونه کوي ښځې منډې وایي سړي ورته ناست دي وزیران ورته ناست دي بادشاهان ورته ناست دي او صاحب هغه بربن لغن دا قوم وایي مسلمان دی وایي خدای پاک رانیولی دی وایي کافر خدای نه رانیسي او دا ولې دا فلسطین تباه شو دا ولې پلانکې ملک تباه شو پلانکې ملک تباه شو تباه کېږي به نه هلکان ته ګیر ډابېنه په ګراونډ کې ناست دي او جینکۍ بربنډې منډې وایي په بالونو خدای چې دا قوم نه تباه کوي نو څوک به تباه کوي تاسو ورشئ وګورئ عراق دی موږ پې خفه یو بلکل پې خفه یو په مسلمان باندې امریکا زور هم کوي پروردګار د امریکا تس تس کړي خدای دې تباه کړي او د عراق د مسلمان د الله مرسته وکړي لیکن تا د عراق پته دی د عراق کې څومره بحاشي وو زنانو لوپټې به نه پسرو بلکل په لوپټې به نه پسرو څلور غوندې په کوټونو په پیلټونو کې به ګرځېدې تاسو وایئ چې د عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه قبر دی په عراق کې خلک وایي نه نه وایي د عبدالقادر جیلاني صاحب پیرانو پیر صاحب قبر دی او بیا هم پې بمبارۍ کېږي د دې پیرانو پیر صاحب او د عبدالقادر جیلاني صاحب د قبر سره خلکو څومره ظلم کوو طوافونه به یې کول لکه د بیت الله دغې عراقیانو به د عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه قبر ته سجدې کولې سجده به خدای ته کوې که بنده ته به کوې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قبر دی پکې یقین وکړه ما ته چې شمدید خلکو ویلي دي وایي طوافونه به دې لکه بیت الله کېدل سجدې به ورته باقاعده کېدې بربنډې ښځې به پکې ګرځېدې الله راوړي وه مونږ هم چې د یو انسان د بچي او د پردي جګړه شي نو هوښیار سړی پردی بچی نه وایي کم بچی وایي بل وایي الله کافر نه وایي کافر د خوا صرف جهنم شته د هغه د قبر عذاب شته د هغه د زنکدن شته د هغه د حشر شته د هغه جهنم هغه بدبخته و چې سترګې پټې شو بیا یې غرقه ده تباه دی مسلمان ده خو جنت دی دلته وله زور ورکړي ټکی یې پرېږدي نه او وګوره اوس د خپل ملک پاکستان ته دې وګوره کوم حالت روان دی بربنډتوب روان دی ټي ویګانو ته دې وګوره دغه کیبل نیټورک دی که څه شی دی هغې ته دې وګوره فحاشۍ ته وګوره الله دې رحم وکړي بس دا دعا کوئ چې خدای پاک موږ د فحاشۍ او بدعملۍ نه وساتي قسم دی الله به در سره وګورئ په هره موقع ګزاره وکړي او کوي به در سره خو فحاشۍ بېغیرتوب د الله نه دی کله چې مسلمان بېغیرته شو بیا وایي بېغیرتوب یې نه دی حاجي محمد امین صاحب د خدای وبخښي هغه به وي الله غیرتي دی او غیرتي یې وبخښي
او دا ټیک هم ده حدیث پاک کې راځي چې د الله نه زیات غیرتي بل څوک نشته چې مسلمان کله غیرتي وي الله ورسره امداد دی خو چې مسلمان کله بې غیرته شو اور لور چې بار ګرځي بربنډ هم دا بې غیرت ذکر دغه مسلمان بیا الله ذلیله کوي دا رسوا کوي دا خوارۍ بیا نو خبرې مې دې پورې کولې چې دا لوبې ټوکې او دا کرکټې مرکټې او دا ډنډې منډې دا پرېږدې په دې بچو دا منې کې دا بادیوي مادیوي او دا قصې پسې چې دا ماشومان ټول ورځ منډې ترړې وایي دې باندې دا خپل بچي او دا خپلې قصې پسې بندې کړې دا خپل بچي راولې جومات ته د خدای قرآن پې زده کړې مونځ ته ودروې ته چې مانځلی چې ځان سره په خپله جومات ته بوځه دا بچي ځان سره بلد کړه جومات ته د دې علتو غلطو دا خپل ماشومان بچي واړوې نو خبره مې دې پورې کوله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو هغه ډوډۍ کې الله تعالی برکت پیدا کړو هغه سبب مې دې پورې خبره کوله چې هغه خپل اسباب استعمال کړل اسباب استعمال کو د الله نه بیا دعا وغواړه دا مې دې پورې وی چې بعضې زموږ د سکول دا واړه سوال به کوي د الله نه چې ما په امتحان کې پاس کړې او کامیاب یې روړو به بادي ویښی نه ته لږ غوندې کور کښېنه را بچې دې کښېنوه چې لږ خپل هغه مطالعه وکړي خپل کتاب وګوري خپله سټډي وکړي نو بیا د الله نه سوال وکړه نو رب العالمین به دې سوال او دعا قبولوي نو اسباب په ګورې خامخا استعمالوي حضرت مقداد رضی الله عنه فرمایي وي نبي علیه السلام زه مقرر کړم د صدقې چې کوم څاروي نو وی ما ته وی چې دا څاروي ماسخوتن لشه او چې کوم دا مسکینان فقیران دي په دوی پیس کا او چې لږ غوندې پاتې شي نو ما له مږده وی ما به هر ماښام ګډې چیلې ولشلې چې کوم به مسکینان فقیرانو په هغې به مې وسکلې او بیا به مې لږ غوندې د دواړو جهانو مبارک سردار ته پرېښودل نو چې نبي علیه السلام ماسخوتن لمونځ به په رابغې نفی به مې وله ورکړ یو ځل وی نبي علیه السلام ډېر زیات تاخیر وکړه ناوخته شو وی ما دا ګمان وکړو چې چا به ډوډۍ له دعوت ته بوتلي وی هغه لږ پې پاتې و هغه مې وسکل وی څادر مې راخ قسم لاستم خو وی بیا چې مې سوچ راغی چې یاره بنده دا دې څو کړل هسې نه چې نبي علیه السلام چې د جومات کې ناوخته کړي ډوډۍ نیغ خوړلې او راشي نو دا پی خو مه وسکل دا به څه کي او څاروي نو ټول لشلي دي پکې څاڅکي پی هم نشته وی خوب نه راته وی چې نه راته دغه د دروازې کړپ مې واورېد وکې دی او پی خو ما څکلي وی چې څنګه راغی نو غولې غوندې دروازه بنده کړه چې زه ویښه شم خو ما د قصد دا نو دک چې اوس به سترګې لګوم نو حیا راځي وی یو کټوی نه سر اوچت که پکې څه نو بلې کټوی له ورغې د هغې نه سر اوچت که پکې څه نو ټولې کټوی یې وکړه خو پی خو ما څکلي وی الله ته قبلې ته یې مخ کړه وی چې یا الله که زه چا موړ کړم نو خدای ته یې موړ کړي ما ته یې واوروړه نو غږ یې ونه کړ یا الله چې زه چا موړ کړم نو خدای ته یې موړ کړي داسې سوال یې وکړ وی بس زه خو پوه شوم چې د نبي علیه السلام دعا قبوله شوه وی څادر مې وغورځ او غږ مې ونه کړ منډه مې کړه او په ګډو چیلو ورلم حالانکې ما لشلې وې مکمل مې وله غلام دې تشي کړی وې وی چې ورلم ډوښې مې ورته ونیول نو ټولې ګوډې چولو کې پی راغلي واپس هغه مې ولشلې و نبي علیه السلام ته مې راوړه کې مې ښودې چې د الله رسوله تاسو ناوخته کړه زما دا خیال و چې تاسو بل ځای ډوډۍ خوړلې بیا یې ماس کړي دا یې دله مې ګډه چیلې واپس ولوستل نو ګوره نبي علیه السلام که داسې الله ته سوال کړی وی چې الله دا کټوی خو تشه ده خو چې سر تې اوچت کړم چې ډکه پرته وي نو الله به ول دا دعا قبوله کړې وه که نه خو نه خپل اسباب الله که چا موړ کړم یعنې که چې څوک لاړل او ګډه چیلې ولشله نو ته هغه موړ کې هغه د هغه دعا نه معلومه کړه چې د نبي علیه السلام دعا قبوله ده نو ورغې هغه ګډی هغه خپل اسباب استعمال کړل هغه تیله هغه غلام دی زور ورکړه نو الله پکې پیرا پیدا د دعا ورونو یوه طریقه دا ده ګورې خپل اسباب استعمال زما دوا نه قبلېږي څه به قبولی شي ته خپل اسباب استعمال کړه د اسبابو نه پس هم ګوره چې سړی ناجوړه شي علاج به کوي دا سبب شو دم درود به کوي دا سبب شو خیرات به کوي 3 کاره به کوي چې بنده ناجوړه شي 2 کاره به کوي یو به علاج کوي که ډاکټر یې پاتې وي علاج سنت نبي علیه السلام په خپله کړی دویم به صدقه ورکوي ګورې صدقه ترد البلا مصیبت ختمې او دریم دم درود نبي علیه السلام په خپله په خپلو نوسو دمونه چوري دا 3 کاره به کوي دا ستا اسباب شو لیکن بعضې وخت په دم هم استعمال کې خیرات به مو کې دارو ډاکټر به هم استعمال کې بیماري به دې جوړه هم نه شي داسې ده که نه نو ته دا خپل اسباب استعمال کړه او بیا الله ته کښېنه سوال وکړه چې یا الله زما دا بیمار جوړ زما خو دغه وس و چې دا خپل سبب نه استعمال کړه د دې سبب د استعمالولو نه پس پروردګاره جوړول د دې سبب کار نه دی د ډاکټر کار نه دی
د دم کار نه دی، د خیرات کار نه دی، جوړول پروردګار ستا کار دی. نو خپل اسباب استعمال کا، هغې نه پس د پروردګار نه دعا وغواړه، الله به دعا قبلوي. د دعا دپاره یو شرط خدا چې سبب به استعمالوي. ښه دویم شرط به څه دی؟ بعضې خلک وایي یاره د ما دا خوله د دوا نه ده، د دوا قابله ده. هر قسمه خلک خاص ته په دې خوله د الله نوم خوالې ذکر خو پکې لا اله الا الله، د پیغمبر علیه السلام درود شریف خو پې وایي اللهم صلي، او دعا پې نه کوي. دا قمقل انساني شیطان ورته په زړه کې ناست وي، هغه له ټیکې ورکوي. زما خوله قابله نه ده، خوله د الله د نوم د اخیستو قابله ده، د رسول الله مبارک د نوم د اخیستو قابله ده، او د دعا قابله نه ده. دا به قطعا نه وایي چې خوله مې د دعا قابله ده. د مسلمان خوله د دعا قابله ده. مسلمان ویلی ته چې د الله نه به دعا کوي، سوال به ته کوي. بیا چې دعا د الله نه کوې نو د زړه نه به کوې. ګورې داسې به هم نه کوې لکه زمونږ د پښتنو دواګانې چې سلام وګرځو او لاس پورته کړو د الله نه دعا کوو، خدای شته که چاته هم پته چې څه مې ووایي، بس یو پټۍ هم جوړه کړې ده، یو دوړه هم یاده کړې ده، الله مې وبخښي، مور پلار مې وبخښي، پلانکي وبخښي، پلانکي وبخښي، پلانکي وبخښي، پلانکي وبخښي، زړه کې دې نور څه وي او په خوله دې بل څه وي. دا دعا نه تبلیغ. ان الله لا يقبل عن قلب لاهٍ غافل. نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم زړه کې دوا نی پرته، زړه غافله دی، د دغې زړه دعا رب العالمین رو قبلوي. بلکې یو بل حدیث پاک کې راځي چې دا دعا ځي اسمان ته الله ته خیږي، نو چې الله ته ورسېږي او زړه غافل او زړه کې دوا نه وه، نو الله فرشتو ته وایي په دې مخې ورته واپس ورغورځوه چې زما دعا قبوله نه شوه، مونځ کوم دوا مې نه قبلېږي. نو ته دوا د زړه نه وکړه چې پروردګار قبلوي که نه. دو جاله الله ته د زړه نه د حضور نه دعا وکړه الله ته، دعا به دې قبلېږي، او که نه دې غافلی بیا دعا نه قبلېږي. ښه ناروا دعا به هم نه کوې، غلط سوال به نه کوې، ناجایز او ناروا. بعضې خلک ناروا او ناجایز دعاګانې کوي. نه چې ناروا او ناجایز دعا دې وکړه نو په هغې الله خفه کېږي، ګورې خوشحالېږي. د نه قبلېدو په ځای د ګورې د هغې الله د قبلېدو په ځای د الله هغه سزا درکوي. د ګناه او د ناروا سوال به نه کوې. اچانه چې د شپې د پردي کندر د نیت کړي لا چې 2 رکعته نفل وکړي چې خدایه ورلم کوي، او چې ډکو منګولو سره واپس راشي، دا قصه به نه کوي. یا نورې ناروا د هلکان اکثر د ناروا سوالونه کوي، دا به بلکل نه کوي. هغه سوال به کوي چې د شریعت مطابق جایز وي. حضرت موسی علیه السلام ته یو امتي راغی، ورته کېناسته، یاره وایي ما یو دعا د الله نه وغواړه چې دا دې قبوله کړي. موسی علیه السلام به الله سره داسې مناجات پټ راز و نیاز کوو. څه دعا؟ وی دا دعا را د الله نه وغواړه چې زما متعلق سبا بل ورځ څه کېږي چې ما په الله مخکې خبر. د هغه مطلب دا و چې زه یو تجارت کوم نو چې ما ته پته چې په دې کې مې ګټه ده نو علم به، او که راته پته چې تاوان مې دی نو نه باندې. موسی علیه السلام الله ته الله پاک وایي چې دا دعا دې کې خیر نشته و، دا دې نه ووړه. سړي ته وایي چې الله په دې دعا خفه کېږي، دې کې خیر نشته. سړي ته خو ظاهر کې دا دی چې د پکې خیر خو ماته شته. وایي نه بس ما له به دا دعا د الله نه غواړئ. اوس ګوره مونږ ته به یو شی خیر ښکاري، هغه به شر. اسان تحبوا شیئا وهو شر. تا ته به یو شی شر ښکاري، اسان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم. تا له به الله خیر، په خیر او په شر خو زه نه پوهېږم، الله پې پوهېږي. ده ته خو ظاهر کې دا دعا خیر ښکارېده چې د ما متعلق کوم شي د ګټې بس هغه به غواړم او چې د تاوان یې نه به غواړم. ولې ما ته به پته مخکې نه لګي. موسی علیه السلام الله ته سوال وکړئ، پروردګار بس قبول کول. یا ویې ښه ډېره چې څو ورځې تېرې شوې، اصلي ته به یې ډېرې ورکړو، زه ستا متعلق چې څه رسو کېږي 2 میاشت پس، او ته به پرې مخکې خبرې. بل ورځ ته پته ولګېدله چې زما یو اس دی و غمري، دوه پرې قبیله وه، بوی ته هغه اس میلې ته منډې تله هر څه راغی، ډېر زیات خوشحاله و. حضرت موسی علیه السلام ته کېناست، ویې صاحب تا خو چې په دې دوا کې خیر نشته، ما ته پکې څونه خیر ورسېد. که دا دوا مې نه وه قبوله نو اس به مې مړو، زه به ترې نه وم خبر، بلا تاوان به مې شوی و. دوا مې قبوله شوه، پته راته ولګېده چې اس دې مري، زر مې خبس، پیسې مې جاز صاحب نغدې. موسی علیه السلام هم حیران چې څو ورځې تېرې شوې، بیا ورته پته ولګېده چې زما یو غلام دی، یو مرئي دی، هغه مري. نو زه هغه مرئي م بوته میلې ته خرڅې کړه، راغې پیسې یې نغدې کړي، لاس کې یې نیولي دي. موسی علیه السلام ته ویې ګوره که نه پکې خیر و که شر، که دا هېڅ دعا نه وه قبوله، پرون به مې مرئي مړو، اس مړو، نن به مې مرئي مړو. دا دې پته راته ولګېده نو
پرون میاس خرڅ که پیسې مې نغدې شي، نن مې مرایې خرڅ که پیسې مې نغدې شي. اوس به چې امري نمرې دی چې یو څو ورځې تېرې شو نو دا پته ورته ولګېږي چې اوس به ته مرې، مرګ دې په سر پروت دی. نو دا شکر دی چې خدای پاک زمونږ نه ګورې دا مرګ پټ ساتلی. یعنې قسم دی که چاته پته لګېده چې کال پس به مرمه، کټ کې به پروت یم او خوله به مې واده شي او ساه به مې وکړي چې یو ځنکدن به راځي چې به کال مخکې ډوډۍ نه خوړه، لوی غم راځي به وه، بل کار به چا نه کو، یو به یو کره تا کله نیټه راځه هفته پس، اوهو بل به بل کره ته به کله خپې اګرېته کې زما 2 میاشتې دي، بل به بل ته ستا ورک آډر کله کټ شوی دی، زما 1.5 میاشت پاتې ده. ووایه که نه چا به پټې کرلي و، چا به دوکانداري کړې وه، سوال نه پیدا کړي. دا خو شکر دی چې مرګ نه پټ دی، که اوس ګنټه پس مریم درته پته نه لګي او که میاشت پس مریم درته پته نه لګي. یعنې چې دا پته وي رزق به دی نو په یو بل به ګرځېدو، ته به کله مرې به کله مرې، پورې که ځان له قبر وکنو، ځان له دغه وکنو، له حد مونځ او دس به هم در نه پاتې و. دا چې کوم ورشه وګوره چې چاته داسې به بیماري وي غریب پیړه شي، پته ورته ولګېده اشنا ته چې زه به مرم. راغی موسی علیه السلام ته، حضرت موسی ما ته خو دا پته ولګېده چې بله ورځ د چهارشنبې په ورځ زه مرم. الله خدای ته سوال کوي بس خله چې مرې که نه زه څوک وی نه که نه الله ته سوال وکړه چې د ما نه ډېر وستو کړي. موسی علیه السلام رب العالمین ته رجوع کړه. زما هغه امتي خو الله په لوی غم کې پروت دی، ورته دا پته لګېدله چې بله ورځ مري. الله رحم پرې وکړی نه ما ورته نه ولي چې په دې سوال کې خیر نشته. علموم چې د انسان ده داسې یو غلطي کړې وه چې هغه تکلیف د ده په دې سر را روان. یو انسان یو غلطه وکړي نو هغه غم هغه مرګ موږ د ده په سر یو تکلیف ورچو، نو بیا پرې زموږ رحم راشي چې راشه دا تکلیف په دې سر وله نه ورچو. چرګ به وله مړ کړو، اس به وله مړ کړو، غوی به وله مړ کړو، ګډ به وله مړ کړو، لږ بیا ودرته دا مړه ډېر د ده په سر تکلیف را روان. چې په سر یې تکلیف را روان نو موږ هغه تکلیف دې ته بچ کړو. حالانکې پکار دا و چې دې وجلې وي، رحم هم پرې راغی، دې ته بچ کړو. نو هغه تکلیف د ده موږ په اس ور وغورځو چې د اس به وله مړ کړو، لږ به ودرېږي نو دا مړه ډېره ده. نو د خو اس خرڅ ته هغه تکلیف یې ونه لیده، نو بیا هغه تکلیف په دې سر د پاسه راغی. بیا پرې زموږ رحم راغی چې زه یاره دا تکلیف په ده نه راولو، دا مرایې به وله مړ کړو چې لږ یې ودرېدو مال به یې تاوان شي، دا وله ډېره ده. نو هغه مرایې یې خرڅ کړه. نو هغه تکلیف د ده په سر د پاسه نه اوس اس شته، نه غوا میخه شته، نه مرایې شته، دقه یو سړی پاتې دی. ورته وایه چې له حد کې شپې درنه کوه به په بل ورځ به خامخا به مرې. ګوره ناجایز سوال یې کوي، که دغه سوال یې نه وي قبول، دا پته ورته نه وي لګېدلی چې اس مې مري، نو اس پې مړو د غم نه خو به دې خلاص وکړه. ناجایز او ناروا سوال به نه کوي. ښه د سوال دپاره بعضې وخت کې دی چې بعضې زمانه کې الله سوال قبلوي او د بعضې انسان هم ګوره الله سوال قبلوي، بعضې زمانه کې قبلېږي. دا یاد کړې لکه د جمعې په وخت کې نبي علیه السلام فرمایي د جمعې په دې ورځ کې یو خاص وخت چې هغه وخت کې د انسان دعا خامخا. دا نبی علیه السلام فرمایي هغه خاص وخت کوم دی هغه الله پټ ساتلی دی. خو زموږ علما لیکي د احادیثو په رڼا کې څوک وایي هغه د دې مانځه دا ټیم دی چې دا کله امام دی خطبې ته ودرېږي تر د مانځه د فارغ کېدو وخت کې، دې وخت کې چې الله د خطبې نه پس خو په جواب به خبرې نه کوې، لکه الله نه څوک سوال وغواړي نو پروردګار یې. او بعضې علما وایي نه د مازدیګر د مانځه نه پس تر ماښامه پورې ټیم کې الله دا سوال قبلوي. د لیلة القدر په شپه الله دعا قبلوي، هم یو خاص وخت دی. د شپې په آخر وخت کې هره شپه چې اخري ټیم شي الله د انسان دعا قبلوي. د رب العالمین اواز کوي، څوک بخښنه غوښتونکي شته چې دی وبخم، څوک سوال غوښتونکي شته چې دی سوال قبول کړم، څوک حاجتمن شته چې حاجت وله پوره کړم. د پېشمني دا وخت د سبا د خطو نه مخکې دغه ټیم الله دعا قبلوي. ښه دویم د بان نه پس الله دعا چې څوک بان، بلکې یو حدیث کې راځي الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامه، د اذان او د اقامت په میانځ کې دا د قبلېدو د سوال ټیم دی. دې وخت کې من الله دعا قبلې نه رد کېږي. ښه چې باران کله شروع شي دا ړومبې باران، دې وخت کې الله دعا قبلوي. ښه مسافر چې په سفر ځي د سفر په حالت کې الله دعا قبلوي. ښه چې کوم انسان باندې ظلم وشي مظلوم د هغه دعا الله قبلوي. مجاهد چې کله جهاد په میدان کې ولاړي د هغه دعا الله قبلوي. د نیک سړي الله دعا قبلوي، د نیک د پلار دعا الله د بچو دپاره قبلوي،
مور ته ووایه چې دعا درته وکړي، د پلار او د مور دعا د بچو دپاره الله قبلوي. نیک انسان ته ووایه چې ما ته دعا وغواړه. بعض انسان څوک به ته وایي ما د خدای نه دعا غواړم، وایي ځان قابل که کنه په خپله غواړه که دا د ګناه خبره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مکې مکرمې ته عمر فاروق نو نبی علیه السلام د لاس ونیو ورسره د مدینې منورې نه بهر ووت. نو پیغمبر علیه السلام مبارک حضرت عمر ته فرمایي اخین لا تنسانا فی دعائک، ورور کېږ ولې مونږ په خپله دعا کې یېر نه کړي. نبی علیه السلام حضرت عمر ته وایي مونږ په دعا کې یېر نه کړي، حالانکه پیغمبر علیه السلام مستجاب الدعوات او په خپله دعا قبلېږي. نو دې نه علما دا معلوموي که یو ډېر نیک سړی د ځان نه کم ته وایي چې ما د دعا وغواړه نو دا هم جیز، بل د بیت الله خوا کې دعا قبلېږي، د حجي دعا قبلېږي، د عمرې والا دعا قبلېږي، صفا او مروه کې دعا قبلېږي، جومات کې دعا قبلېږي. جومات د دعا د قبلېدو ځای دا د دعا ځای نه. او بیا چې دعا کې د دعا طریقه دا ده چې عبادت ناول د الله هر وخت دعا کوه بې عبادته، خو ښه صورت یې دا دی چې د الله ذوالجلال په حضور کې یو دوه رکعته توبې لمونځ وکړو قبلې ته مخکې، لاسونه پورته کړه الله په داسې طریقه لاسونه پورته کړه چې ستا دا ګوتې دې تندي ته مخامخ راشي او دا تلي دا ورغوي ستا د مخ دې ننګو ته مخامخ راشي او دا لې چې دې زړه ته مخامخ راشي او ښه د اول د الله حمد به وایي، حمد د الله صفت الحمدلله رب العالمین دا هم ډېر. او بیا په نبي علیه السلام درود شریف ووایه او بیا د زړه نه الله ته دعا وغواړه او په آخر کې بیا په پیغمبر علیه السلام درود ووایه نو الله به دا دعا قبوله کړي. ته به وایې یاره دا ټولې قصې مې کړي او بیا مې دعا نه قبلېږي، نو لږ ورسره ارام هم پرېږده. ښه د حرام خور سړي دعا هم ګورې الله نه قبلېږي، حرام مال مه خوره او بیا به هم ته وایې چې بیا مې هم نه قبلېږي. نو ما درته وختي وي چې موږ په خپل خیر او په شر نه پوهېږو. د دعا د قبلېدو مختلفې طریقې، کله چې ته څه وغواړې نو الله به درله همغه درکړي او کله به الله درله درکړي خو څه موده پس، زر به پکې ستا فایده نه وي، څه موده پس به یې درله درکړي. کله به پکې ستا خیر نه خیر بلکل به دې پکې خیر نه، نو الله به درله هغه ته خو نه پوهېږي نو به درله الله نه قبلېږي، د هغې په ځای به درله الله بل بهتر شی درکړي. کله به پې الله تا باندې یو مصیبت راځي، ته به ښه شی غواړې، الله وایي یاره دا شی درله فایدهمند نه دی او دا مصیبت نقصاني دی، د هغه په دعا به درله هغه شی در نه کړي، د هغې په ځای به درله رب العالمین هغه مصیبت ختم کړي. او کله به یې درله په دنیا کې اړو قبوله نه کړي، آخرت له به یې درله وسه. دلته حدیث پاک کې راځي نبي علیه السلام فرمایي د قیامت پر ورځ بعضې بندګان به الله به ډېرې زیاتې خوشحالۍ ورکړي، دی به پروردګاره ما په دونه نیکي نه وکړې لکه څونه چې تا ما لار سره کړل. الله به ورته وفرمایي وایي دا ستا هغه دعاګانې وي چې دنیا کې مې درله نه وې قبولې کړې، آخرت کې مې درله ساتلې. وی به وایي الله چې دنیا کې مې یو دعا هم نه وه قبوله نو ښه به وه، اوس به مې ټول آخرت کې قبولې وي. نو دا به نه وی چې سوال مه کوه نه قبلېږي، نه قبلېږي خو د هغې مختلفې طریقې دي. یو ځای کې چې د ډېر پخوا ما تقریر کوم اوس مانځو مدرسه کې مې درس و نو یو ځای ته تللي وم، د شپې تقریر مې کو، یو مولانا صاحب و هغه زما نه مخکې تقریر و ډېر خشته تقریر یې و، داسې مزېدار تقریر یې وکړو چې زه ورته داسې وپسخېدم. هغه تقریر کوي او زه په دې زړه کې ویم چې خدایه داسې علم خو ما علم راکړي، مولا خو د علم وګي یا خدایه اوس دې تقریر کوي خو داسې خشته مولا د مولا په تقریر په علم کوي. ما وی الله داسې علم خو ما یا الله دا زه اوس د خدای نه سوال کوم هغه لګیا یې تقریر چې تقریر نه کله وزګار شو نو بیا ناستو چیم څښل نو ما هم ترې تپوس کو ته دا کوم ځای یې هغه د پېژندم ما نه پېژنم. نو بیا ما ته وایي چې یاره مولوي صاحب زما زړه کېږي زه درځم او تا سره مازو مدرسه کې یو دوه درې کتابه وایم. نو ما ترې تپوس وکړم ولې تا علم نه دی کړی؟ نه نه وایي ما خو څه علم پوټې نه دی زده کړی، هسې یو کال مې مدرسه کې تېر کړی دی نور علم مې نه دی کړی. هلکه تا چې دا دومره ښه تقریر وکړه وایي دا صاحب د دې اردو دا کتابونه نو هغه خبرې کولې چې هسکله ما وایي خدای هغه سوال مې قبول مې کړي چې دا مخکې مې کړی شي چې مخکې کوم سوال وکړه چې خدای ګورې قبول یې راله اوس نه کړې. اوس سړی په خیر او په شر نه پوهېږي، هغه غریب ته هغه څو تقریره یاد کړي او ته یاد زمونږ څه علم نشته دارې باندې. خو خبره مې دې پورې کوده چې بعضې وخت کې انسان په خپل خیر او په خپل شر ګورې نه پوهېږي. ته به د خدای نه یو سوال کوې چې دې کې زما خیر دی، هغې کې به خیر نه وي، به د الله په بله طریقه قبول کړي.
د هغې په ځای به دله بل خیر درکړي، د ګناه نه به دې پرې وساتي، د مصیبت نه به دې پرې وساتي، آخرت کې به یې دله قبول کړي. نو د رب العالمین نه دعا خامخا وغواړئ. الله په دعا خوشحالېږي. لاس ورته پورته کړئ، وژاړئ، الله ته ورته سوال وکړئ، وژاړئ. یقینا زموږ د خیر او د شر مالک څوک دی؟ الله. زموږ د عزت او د ذلت مالک څوک دی؟ الله دی. زموږ د بیماری او د صحت مالک څوک دی؟ الله دی. زموږ د مال او د دولت مالک څوک دی؟ الله دی. هر خیر چې غواړو الله نه به غواړو، هر شر نه چې پناه غواړو د الله په ذات به غواړو. هېڅوک شر ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. الله چې څه مصیبت د الله نه غواړي، بغیر د مصیبت دفع کول بغیر د رب د ذات نه بل څوک ته نه ګوري مصیبت نشي دفع. وان یردک بخیر فلا راد لفضله. الله نه کله خیر غواړي او الله خیر درکړي، هېڅوک د هغې لار کې رکاوټ نشي جوړولی. تعالی هر یو تکلیف لرکوونکی الله، هر خیر درکوونکی الله، د هر مصیبت نه خلاصوونکی الله، هر وخت محتاج تا الله ته. بې د الله نه زموږ ستا یو کار نه پوره کېږي، نو ولې موږ دې خپل الله ته ونه ژاړو؟ دغه الله ته ژړا پکار ده. مخکې حمد، بیا درود شریف، بیا دعا، او په آخر کې بیا درود شریف. څوک چې الله زموږ د ټولو دعاګانې قبول کړي. رب العالمین د مصایبو، تکلیفونو، د ذلتونو، د آفتونو نه په امن کې وساتي. چې الله چې څومره مریضان دي ته ورله شفا ورکړي. الله زموږ هغه دعاګانې چې زموږ پکې د دواړو جهانو خیر وي، پروردګار هغه دعاګانې راله قبولې کړي. خدای هغه شرونه او فسادونه چې زموږ دپاره مقدر دي په تقدیر کې، خدای د هغې شرونو فسادونو نه په امن کې وساتي. یا الله د کوم مسلمانانو ملک کې تېروالي دي هغه له په روغو بدلې کړي. الله زمونږ هسپتالونو، کورونو کې چې څومره مریضان دي ته ورله شفا ورکړي. خدای زمونږ د زړه نه حسدونه، بغضونه لرې کړي. الله د مسلمانانو اتفاق نصیب کړي. یا امریکایان او برطانیې والا او یهودیان، خدای ته ورته اول هدایت نصیب کړي. په هدایت په قسمت کې په خپل قهر یې تباه و برباد. څومره مسلمانان دي الله اتفاق او اتحاد یې نصیب کړي. څوک مردگان محمد عمر کاکا وفات شو، هغه ته هم دعا کوي چې الله مغفرت نصیب کړي. او ما اورېدلی علیرضا کاکا مړ شوی او هغې ته هم دعا کوي، دغه ته نو خبر رب العالمین مغفرت نصیب کړي. نور څومره مردگان وفات دي الله دې ټول وبخي، او الله دې موږ ته د اسلام د زندګي نصیب کړي. آخر وخت کې دې الله په پرېږده کریمه نصیب کړي. لا اله الا الله.